السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مه سئ. د ریاضي مضمون دریم پړاو 12 درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې موضوع مو په عمودي طریقه د داسې دوه رقمي عددونو تفریق کول دي چې یویز رقم یې صفر وي. ګلالیو زده کوونکو اول به د تفریق تعریف تکرار کړو، وروسته به مثالونه ورباندې حل کړو. تفریق هغه عملیه ده چې په هغه کې یو عدد له بل عدد څخه کمیږي. ګرانو زده کوونکو، د تفریق په عملیه کې که صفر له هر عدد څخه کم کړو، حاصل یې له هماغه عدد سره مساوي دی. نو موږ وایو چې صفر د تفریق په عملیه کې یو خنثی عنصر دی. راځئ چې په مثال کې یې وګورو. موږ به دلته له 12 عدد څخه د 10 عدد کم کړو. لومړی راځو عددونه په عمودي ډول یو تر بل لاندې منظم لیکو. لاندې یو افقي لیکه کشوو او د دوهم عدد چپه طرف ته د تفریق علامه ږدو. اوس راځو له یویز څخه یې پیلوو. له 2 څخه صفر کموو چې حاصل یې بیرته له 2 سره مساوي دی. ځکه چې موږ وویل که له هر عدد څخه صفر کم کړو، بیا یې هم حاصل له هماغه عدد سره مساوي دی. اوس نو لسیزو ته راځو. له 1 څخه 1 کموو چې حاصل یې له صفر سره مساوي دی. نو موږ وایو چې د 12 او 10 عددونو ترمنځ د تفریق حاصل له 2 سره مساوي دی. دوهم مثال، له 20 عدد څخه 10 عدد کموو. حل: لومړی عددونه په عمودي ډول لیکو. اوس یې له یویز خانې څخه تفریق پیلوو. دلته د لومړي عدد د یویز خانه کې هم صفر او د دوهم عدد په یویز خانه کې هم صفر موجود دی. له صفر څخه چې صفر کم کړو، حاصل یې بیا هم صفر کیږي. اوس راځو لسیز خانو ته چې لومړی رقم یې 2 او دوهم رقم یې 1 دی. تفریق کوو یې. له 2 څخه چې 1 کم کړو، حاصل یې 1 پاتیږي. نو ویلی سو چې د 20 او 10 رقمونو ترمنځ د تفریق حاصل له 10 سره مساوي دی. دریم مثال، له 15 عدد څخه د 13 عدد کموو. حل ته راځو. عددونه په عمودي ډول ترتیبوو. لومړی یویز خانې تفریق کوو. د لومړي عدد یویز رقم 15 او د دوهم عدد یویز رقم 0 دی. له 15 څخه چې 0 کم کړو، حاصل یې بیا هم 15 دی. اوس راځو لسیز خانې تفریق کوو. له 7 څخه 3 کموو چې حاصل یې 4 کیږي. نو وایو چې د 15 او 13 ترمنځ د تفریق حاصل له 45 سره مساوي دی. ګرانو زده کوونکو، دا چې د صفر لرونکو دوه رقمي اعدادو تفریق مو په عمودي ډول زده کړ. اوس نو راځئ قلمونه او کتابچې راواخلئ او لاندې سوالونه په خپلو کتابچو کې تر لیکلو وروسته په کورونو کې حل کړئ. لومړی مثال، له 40 څخه 10 کم کړئ. دوهم مثال، له 22 څخه 20 کم کړئ. دریم مثال، له 50 څخه 40 کم کړئ. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د صفر لرونکو اعدادو تفریق کول په افقي ډول زده کړو. په مخه مو ښه.